ما به له خلکو اورېدل چې د مار دوه ژبې وي. ما به له خلکو اورېدل چې د مار دوه ژبې وي. نن سبا هر سړي په خوله کې په وار دوه ژبې وي. ما به له خلکو اورېدل چې د مار دوه ژبې وي. نن سبا هر سړي په خوله کې په وار دوه ژبې وي. دا چې له خپلې ژبې نه اوړي پښتون به وي څوک. دا چې له خپلې ژبې نه اوړي پښتون به وي څوک. ګنې د نن غوندې په وخت کې په کار دوه ژبې وي. دا چې له خپلې ژبې نه اوړي پښتون به وي څوک. ګنې د نن غوندې په وخت کې په کار دوه ژبې وي. انجام یې دا وي چې اخر د پت له کوره ووځي. انجام یې دا وي چې اخر د پت له کوره ووځي. خو زه حیران یم چې بیا هم د زردار دوه ژبې وي. هر یو سړی به ملامت وي خپل ضمیر ته درده. هر یو سړی به ملامت وي خپل ضمیر ته درده. په کوم هیواد کې چې د هر یو کردار دوه ژبې وي. سلام درته کوو ملګرو په خپل پروګرام پښتو ادبي ملاقاتونه کښې او دلته کړي درته راغلي وو. د ملګرو محفل مو سره را جوړ کړی دی د شاعرانو او ډېر کښلي کښلي شاعران دي پکښې. خو په موقع چې کوم موږ سره موجوده ملګري ناست دي له هغوی نه تاسو ته خپل پروګرام ریکارډ کوو او تاسو ټولو مسافرو ملګرو ته او یارانو ته به ډالۍ وي. اوس له ما سره په خوا کښې صدام سیال صاحب ناست ته. له هغه نه تاسو ته خپل پروګرام ریکارډ کوو چې پښتنې جینۍ کوو به تاسو ټولو مسافرو ملګرو ته ډالۍ وي. اول سلام درته کوو صدام سیال صاحب په خپل پروګرام کښې. وعلیکم سلام امید صاحب. اول خو د تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو په دې تنګ لاند وخت چې موږ ته دورې ټیم راکړی او مثال کلي ته رالو. ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ تاسو هم ټول ملګري. د موږ چې کوم ملګري دي هغوی ته که ته خپل ښکلی کلام پیش کړې هغه به خوندجنې واخلي. موږ دلته دا کوم ناست کسان چې یو دا به خوندجنې حاصل کړو. ولې نه امید صاحب اوله یو دوه درې شعرونه چې که یو خوا دې په زړه بلا ګیلې را یادېدې. که یو خوا دې په زړه بلا ګیلې را یادېدې خو بل خوا ستا خبرې پښتنې را یادېدې. مننه. که یو خوا دې په زړه بلا ګیلې را یادېدې خو بل خوا ستا خبرې پښتنې را یادېدې. شعر ده چې تا ویل چې پسرلی شي زه به راشم بیا مې ګوره. تا ویل چې پسرلی شي زه به راشم بیا مې ګوره چې پاڼې چنارونو زیړېدې را یادېدې. بل شعر ده چې زه سیال چې مسافر شومه یوه خبره نه وه. زه سیال چې مسافر شومه یوه خبره نه وه. یاران را یادېده بل به حجرې را یادېدې. زه سیال چې مسافر شومه یوه خبره نه وه. یاران را یادېده بل به حجرې را یادېدې. ډېر ښکلی غزل. یو بل غزل که د موږ ملګرو ته پیش کړي. دوه درې شعرونه یوه غزل ده چې تا چې له ما نه واړولې سترګې. تا چې له ما نه واړولې سترګې خود به زما نمجنېدلې سترګې. شعر ده چې مې نصیب کې دیدن نه و د یار. چې مې نصیب کې دیدن نه و د یار نه به د خدای راکولې سترګې. ما به د غرې و سترګې ډکې شولې. ما به د غرې و سترګې ډکې شولې چا به محفل کې چې ستایلې سترګې. خیر بیا که مرګ وی میلمه شوی په ما. خیر بیا که مرګ وی میلمه شوی په ما یو ځل چې ستا مې وی لیدلې سترګې. آخري شعر ده چې هغه د ژوند په لارو نه راځي بیا. هغه د ژوند په لارو نه راځي بیا سیال چې په چا به سړېدلې سترګې. ډېره زیاته مننه سیال صاحب د تاسو. شاده شاده چې د حسن دوران تیر شو. شاده شاده چې د حسن دوران تیر شو. یو طوفان و طوفان پاس په اسمان تیر شو. شاده شاده چې د حسن دوران تیر شو. یو طوفان و طوفان پاس په اسمان تیر شو. اوس چې راشې ته پروا مې بلکل نه وي. ملنګ صاحب اوس چې راشې ته پروا مې بلکل نه وي. که به دا وایم چې د جانان تیر شو. اوس چې راشې ته پروا مې بلکل نه وي. که به دا وایم چې د جانان تیر شو. ملګرو صدام سیال صاحب خو ډېر ښکلی کلام تاسو ته پیش کړی. یقینا چې اوس تاسو به لیدلی کتلی موږ یو پروګرام جنې اخیستی ده جناب رضوان شاکر صاحب چې دی د ترنم ډېر ماهر ده او ډېر ځانګړی لیک کوي. خو د ده نه به موږ خواست کوو چې تاسو ته خپل کلام پیش کړي. هغه که ترنم وي د خپله طبع دی د ده. اول سلام درته کوو رضوان شاکر صاحب په خپل پروګرام. وعلیکم سلام امید صاحب. تاسو ډېره مننه چې ډېر تنګ لاند وخت چې موږ ته وخت راکړی او بل دا موږ ملګري مو هر پروګرام دپاره مدعو کړه او په چې شرکت موقع مو ورله ورکړه. الله دې تاسو عزت وکړي. ډېره زیاته مننه. خپل د خوښې طبع کلام چې د موږ ملګرو ته پیش کړي. امید صاحب څو شعرونه دي چې دا چې پیسې دپاره هر غم ته ټټر ټکوي.
دا چې پیسې د پاره هر غم ته ټټر ټکوي د حق خبرې ځای چې راشي بیا ډګر ټکوي ډېر ښه بیا ووایه دا چې پیسې د پاره هر غم ته ټټر ټکوي د حق خبرې ځای چې راشي بیا ډګر ټکوي او امید صاحب شعر ده چې سوکه د چا شونډو ته نه رسي پیزوان شیرینه سوکه د چا شونډو ته نه رسي پیزوان شیرینه اول ځان سیزي په اور بیا یې زرګر ټکوي ډېر ښکلی بیا ووایه سوکه د چا شونډو ته نه رسي پیزوان شیرینه اول ځان سیزي په اور بیا یې زرګر ټکوي دا لیونی نه دی شاکر به وي همزولو ته یې ویل له غوړه دا لیونی نه دی شاکر به وي همزولو ته یې ویل لکه ماشوم د بیرو اډوکي په سرن مار ټکوي ډېر ښه بیا ووایه دا لیونی نه دی شاکر به وي همزولو ته یې ویل لکه ماشوم د بیرو اډوکي چې پنمار ټکوي ډېر ښکلی ډېر ښه اوس یوه غزل د امید صاحب ارشاد ټولو ملګرو ته ډالۍ ده خو په خاص توګه سعودي عربو چې ما ګران ملګری د انصار صاحب منتظر عمر خیل صاحب ته غزل ده چې ترنم سره سوک والے یادوم نه خلق خو نور راوځي سوک والے یادوم نه خلق خو نور راوځي دا به مغرور وي چې لالی زما سر تور راوځي دا به مغرور وي چې لالی زما سر تور راوځي له غوړه نه چونې چې لرې له وږو نن کړې خدای ته ګوره چونې چې لرې له وږو نن کې خدای ته ګوره ته یې کم سې ګڼم او نه خوري منګور راوځي دا به مغرور وي چې لالی زما سر تور راوځي انصار زیبا د خپلو دا احسان به هیر نکړم تر عمره پورې د خپلو دا احسان به هیر نکړم تر عمره پورې چې خبر له خوله راوځي د پیغور راوځي د خپلو دا احسان به هیر نکړم تر عمره پورې د خپلو دا احسان به هیر نکړم تر عمره پورې چې خبر له خوله راوځي د پیغور راوځي دا به مغرور وي چې لالی زما سر تور راوځي تسکین صاحب شعر ده زه به دې هیره کړم بې شکه خدا سوچ خوکه زه به دې هیره کړم بې شکه خدا سوچ خوکه چې خدای زده روح بل سړي څومره په زور راوځي چې خدای زده روح بل سړي څومره په زور راوځي دا به مغرور وي چې لالی زما سر تور راوځي شاکر چې دا کیسه له زړه باسم خو وخت به لګي شاکر چې دا کیسه له زړه باسم خو وخت به لګي میژوی چې ټک وهی شي بیرته په زور راوځي میژوی چې ټک وهی شي بیرته په زور راوځي دا به مغرور وي چې لالی زما سر تور راوځي مننه ډېر زبردست رضوان شاکر صاحب په خندا کې ناګهه غوسه شي د اوبو په منځ کې بلې لمبې واوه یقینا چې ډېر ښکلی کلام تاسو ته پیش کړی رضوان شاکر صاحب ډېر ښکلی ترنم ورسره صدام سیال صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو د ټولو ملګرو چې موږ ته یې وخت راکړلی او دومره ښکلی بانډار مو سره را جوړ کړی او موږ هم خوندونه ځینې واخیستل او تاسو به خوندونه ځینې پورته کړي وي زه امید کوم زموږ د پروګرام وخت رسیږي سر ته په نورو پروګرامو چې باقه ژوند و انشاءالله بیا هم سره یې وجې ته کېږو فی الحال موږ ټولو ملګرو ته راکړه اجازت د لوی الله